ځوان چې همیشه به یې غلا کوله ډېر وخت یې په غلا کې تیر کړی و. د دغه ځوان په ګاونډ کې یو سړی ډېر مالداره و، زامن یې نه درلودل. د دې مالداره سړي یوه ښځه او یوه لور وه. غل سوچ وکړ چې د شپې ناوخته به د دې سړي کور ته د غلا لپاره ښکته کیږي. شپه پخه شوه. غل د دې سړي کور ته ښکته شو. چې کړکۍ ته ورسېد خبرې تر غوږونو شوې. غله چې خبرو ته غوږ ونیو نو خاوند او ښځه مجلس کوي. غل د کړکۍ مخ ته ناسته، غوږ یې نیولی ده. ښځه خاوند ته وایي چې د خپلې لور لپاره باید یو ښه سړی پیدا کړو چې لور په نکاح ورکړو. خاوند یې وویل ما ته خو داسې سړی معلوم نه دی چې لور په نکاح ورکړو. خو سړي وویل هر څوک 40 ورځې د سهار لمانځه لپاره جومات ته په وخت راغی نو هغه ځوان ته به خپله لور په نکاح ورکړم. ځکه زموږ خو زوی هم نشته. غل چې دا خبرې واورېدې نو د خپل کور په خوا یې منډه کړه او بیرته کور ته ستون شو. سهار چې څنګه اذان وشو نو غل ځوان په جومات کې ناست و. لنډه دا چې 40 ورځې یې مسلسل د سهار لمونځ په جومات سره وکړ. یو 40مه ورځ غله له مالدار سړي سره لږ شناخت شروع کړ. بله ورځ مالدار سړي غله ته وویل چې نن به زموږ کور ته ځو. غله وویل چې سمه ده. کور ته چې لاړل کله چې خواړه وخوړل نو مالدار سړي ورته کیسه وکړه چې زما لور ده او غواړم چې په نکاح یې درکړم. غله هم خپله کیسه ورته وکړه چې زه ستا کور ته د غلا لپاره راغلم، خو ټوله کیسه یې ورته وکړه. غل ځوان وویل چې زه نه ستا لور غواړم نه دنیا او نه بل څه. زما لپاره دا هر څه دي چې ستاسې خبرو زه د الله جل جلاله لارې ته وهڅولم او د الله جل جلاله سره مې مینه پیدا شوه. څومره خوند چې د الله جل جلاله په عبادت کې ده په هیڅ مال او دولت کې نشته. لنډه دا چې لور یې هم ورکړه او دنیا یې هم د دې ځوان په نوم کړه. ځوان غلا پرېښوده، د الله جل جلاله عبادت به یې کوو او خپل ژوند یې د اسلام د مبارک دین په رڼا کې تېروو.